دا یو ورور سوال کړی دی چې ما ته ډېر قرآن نه دی یاد، لږ یم یادوم یې، نو کله زه یو صورت په 2 رکعتونو کې ووایم یا په ټول تهجد کې ووایم 4 رکعاته کې شپږ، دا کار به صحیح او که نه؟ الجواب دې کې هېڅ حرج نشته چې یو سړی د شپې لمونځ کوي یا تراویح کوي یا فرض لمونځ کوي او دی په 2 رکعتونو کې یا زیاتو رکعتونو کې یو صورت ووایي، دې کې هېڅ حرج نشته. ځکه چې ګوره الله قرآن کې دا وایي سوره مزمل کې فقرأوا ما تيسر من القرآن، مانځه کې هغه څه ووایي چې تاسو ته د قرآن نه اسان دي او دته اسان دا دي، نورو ته نه دي یاد او دته اسان دقه دي، نو جایز دي. امام ابو داود یو حدیث راوړی د معاذ بن عبدالله الجهني رضی الله عنه چې هغه ته د جهینه قبیلې یو کس دا خبر ورکړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحري مونځ کو په اولني رکعت کې اذا زلزلت الارض زلزالها وي، په دویم رکعت کې اذا زلزلت الارض زلزالها وي، په دوانو رکعتونو کې سورة الزلزال ویلی دی. نو دې نه ثابتېږي چې دا کار څه دی؟ جایز دی. بلکې یو صورت کا یا یو آیت سړی په یو رکعت کې څو پیرې ووایم دې کې څه حرج نشته. لکه حدیث کې دا راځي، امام نسائی امام ابن ماجه راوړی، ابو ذر غفاري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد کول یو آیت د سحره پورې په مخه وي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. دا هغه خبره چې عیسی علیه السلام به په آخرت کې کوي الله ته، دکه آیت هغه د سحره پورې بار بار وي، تکرار د آیت دا هم جایز دی. او هغه مشهور روایت ته په صحیح بخاري کې ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي چې یو سړي واورېدو یا یو سړی واورېدو چې هغه به په مخه د سوره اخلاص وي په مانځه کې، چې سحر شو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له بعضې روایتونو کې راځي چې یو سړي به په هر رکعت کې دا وي چې نور تلاوت به ختم کو بیا به پسې څه وي؟ سوره اخلاص وي. دا سړی چې سحر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغه شکایت وکړو وکأن الرجل یتقالها، لکه دې سړي دا کار معمولي ګڼو چې دا څه په سوره اخلاص پورې نښتی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په الله مې دې قسمي انها لتعدل ثلث القرآن، دا سوره اخلاص د قرآن 3 حصه ده. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو وی لاړ شئ پسې تپوس ته وکړئ چې دی ولې دا کار کوي؟ نو هغه ورته وویل په دې کې د الله صفات ذکر شوي دي او د هغه سره مې ډېر محبت دی ځکه دا صورت په مخه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ول ورکړي چې الله هم د هغه سره ډېر محبت کوي. یو روایت کې داسې راځي چې یو سړي به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د شپې تهجد کول او دقه یو صورت به وي سوره اخلاص. او داسې راځي لکه امام ابن حجر وایي چې د ده نوم چې دی د کس قتاده بن النعمان رضی الله عنه، ده به په مخه سوره اخلاص وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته څه ونه وي چې کله د هغه په مخ کې تذکره وشو، دا کار د هغه صحیح دی. نو دې نه واضح شوه چې یو صورت په 2-3 رکعتو کې ویلی شي. غوره څه ده؟ همیشه عادت تی جوړول نه دي پکار، ځکه چې ته مسلمان نور قرآن هم یاد کړه، نور صورتونه هم یاد کړه. او زمونږ دا لکه اوس که دغه صحابي سوره اخلاص وي خو د اخلاص په معنی باندې پوه و، هغه وایي زما د الله سره محبت دی، دا نه وي چې ما ته بل نه دی یاد. هر چې زمونږ د پښتانه په دې پورې نښتي دي هغوی ته بل یاد نه دی. او زه تاسو نه دا تپوس کوم چې یو سړی ټول عمر په قل هو باندې لمونځ کوي، د ده په منځ کې به پوه نه وي؟ دی ګوره په معنی هم نه دی پوه، یو خو په معنی پوه دی، دی په منځ کې به څه خو نه، ځکه خو وایي مولوي صاحب نن لمونځ اوږد کړو 2 منټه او نن 3 منټه کم کړو او نن زیات، ځکه چې دی دقې سره عادت دی قل هو الله احد الله الصمد او د هغې تلاوت ولې هم صحیح نه ورځي او نه یې په معنی پوهېږي. نو دی د الله سره څه جرګه کوي او دی په هغې نه څه خوند وایي. دا وجه ده زمونږ د منځونو نه د خوند وتو چې مونږ ته قرآن نه دی یاد. ځکه که چېرته د شپې لمونځ کوئ او زما امید دی ګمان به په تاسو باندې ښه انشاءالله تاسو ټول به شپې تهجد کوئ څه نه څه، که درته یاد نه د قرآن نه وایه خو وایه چې د منځه کې د خوند راشي
او کوشش کوو چې قرآن یاد دی. لکه عجیبه خبره دا ده چې یو سړی په کلونو په درسونو کې کینی او بیانونو کې او د د قرآن په یادولو کې څه اضافه نه ده راغلی. اقل سورتونه ورته یاد دي، 15 هغه ورته یاد دي. او دا هم زما په تاسو باندې به ګمان وي، د ګمان په درجه کې خبره ده چې تاسو به کوشش کوئ داسې د ورځې 2 ورځو کې چې موږ یو آیت نیم یاد کړو. ځکه چې مسلمان خو دا کوشش وي چې د الله کلام دا د خپلې سینې ته ور واچوي د الله په توفیق سره. نو د مانځه به بیا ښه نوم والي، که یو څو سورتونه دي په معنی نه یې پوه، په مانځه کې بیا ښه نوم دی.